روغن کدام روغن است؟ د کابل ښار د 15مې ناحیې د مسؤلینو له لوري د یادې ناحیې له بازارونو څخه د نرخنامې د تطبیق څارنه ترسره شوه او دغه راز سرغړونکي د ټاکل شوي نرخنامې د نه پلي کولو په اساس د سپارښتنو سره مخ شول. مسؤلین زیاتوي د نرخنامې د تطبیق په برخه کې جدي دي او زیاتوي که هر څوک احتکار کوي پر وړاندې به لازم ګامونه واخیستل شي. دوی دغه راز په دې اقدام سره د هټیو ترخوا د نانوایانو او قصابیو له فعالیتونو هم لیده کاته وکړل. د 15مې ناحیې مسؤلین وایي دې ناحیه کې هر څه تر کنترول لاندې دي. ما تمام اصناف نرخ نوار را کنترل کردیم. عبارت است از دکانهای خوراک و فروشی، عمده فروشی، خبازی ها، نانبایی ها، قصابی ها، از تمامشان ما کنترل به عمل آوردیم و برای تعدادی از هموطنان ما که قیمت فروشی میکردن برشان توصیه صادر گردید. د کابل ښاروالۍ په ټینګار سره ویلي که د روژې مبارکې میاشتې په جریان کې هر څوک د ټاکل شوي نرخنامې څخه سرغړونه وکړي پر وړاندې به جدي ګامونه واخیستل شي. خو د 15مې ناحیې مسؤلین وایي دې کمپاین کې یو شمېر هټۍ تړلي او دغه راز ځینو نورو پلورونکو ته یې لازمې سپارښتنې کړي دي. تعدادشان مورولاک شدن و تعدادی که حفظ صحه را مراعات نکرده بودند برای ازشان هم توصیه داده شد و برای قصابیان هم که در ساحه که بودن قانون مقررات ښاروالۍ کابل را مراعات نکرده بودند برایشان توصیه صورت گرفت. د یادونې وړ ده چې د یادې ناحیې مسؤلین هټیوالو ته په ټینګار سره ویلي چې په پلیو لارو کې له پیر او پلور لاس واخلي او همداشان حفظ الصحې ته هم جدي پاملرنه وکړي.